السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى. زمان اسلام معزز مؤمنان ورونو کونړ سرکانو دریم مسلم آباد مدرسه امام مسلم رحمه الله چې الحمدلله په دې مدرسه کې د الله رب العالمین د کتاب کامل خدمت روان دي. دا هغه ګلالي شاګردان دي چې دوی خپل عمرونه وختونه ورکړي دي د الله رب العالمین د دین د حفظ لپاره، د هغې د کتاب د زکړې لپاره چې دوی خپل عمر وقف کړی دی، د خپل کور مور او پلار یې پرېښي دي او زمونږ د انګړ ته راغلي دي د دې لپاره چې د الله کتاب زده کړي. او دغې نمونه ستاسې مخکې ده، انشاءالله تعالی وخت په وخت به زه د دې نورې نمونې تاسې ته پیش کوم. دغه شاګردان دي تقریبا تعداد د 300 نه بره دی چې دا زه هغه بهار ځای ته وباسمه، کوم ځای چې زمونږ ضرورت دی او هغلته هم تاسې لیدی شي. نو تاسې نه زما اسلام معززو مؤمنانو ورونو او خویندو، زمونږ د مسجد همدغه حویلی ده چې کله طلاب العلم د دې اوړي په موسم کې جماعت ته ودرېږي، جمع ته راشي، نو عوام ورونه چې د کلي کم راځي هغه موږ سره په مسجد کې نه ځایږي. په مانځه کې موږ د یو مشکل سره مخ یو د دې تاسې ټولو باندې غږ کوو چې دا مشکل تاسې موږ سره اوچت کړئ او دا بس تاسې په تعاون باندې کېږي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. د الله رب العالمین کورونه هغه څوک آبادوي چې هغه په الله رب العالمین باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري. د الله رب العالمین په کور کې مال لګول، مصرف کول، دا صدقه جاریه ده او ترڅو چې دا مسجد او مدرسه آباد وي، په دې کې د الله د کتاب خدمت کیږي او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث بیانېږي، نو په دې کې بس تاسې موږ سره پوره حصه وي. ځکه ورځ د قیامت باندې او کله چې انسان نه روح واخیستلی شي، ټول عملونه د ختم شي الا من ثلاث، الا من صدقه جاریه، ټول عملونه ختم شي، یو 3 عملونه د پاتې کیږي. یو په هغې کې صدقه جاریه ده او د صدقه جاریه ښایسته نمونه هغه مسجد او مدرسه ده او د الله رب العالمین کور دی. عام المنفعت ځایونه دي، لارې دي چې په هغې کې د مسلمان مال ولګېږي، نو دا د مسلمان دپاره صدقه جاریه ده. راځئ هغه غوښتنه او ځای چې کوم زموږ ضرورت دی ستاسې مخکې ږدم، ما سره پاتې شي. د مدرسه امام مسلم نومیږي، دا د قرآن او د حدیثو سرچینه ده کنه. د مدرسه امام مسلم نومیږي، پرې کونړ د سرکاڼو سیمه ښایسته ده کنه. د مدرسه امام مسلم نومیږي، ناظم د دغې مدرسې مو عبدالرحمن قاری دی. مؤمنانو ورونو دا هغه ځای دی چې موږ یې د اخیستو اراده لرو او زموږ ضرورت دی چې زموږ مدرسه او مسجد تاسې ګورئ، بل یو طرف ته هم د پراخېدو چانس او موقع نه لري چې موږ یې په هغه طرف باندې پراخه کړو. دې طرف ته عمومي سړک دی او مسجد مخې ته وړلی کېږي، نه واحد همدغه ځای دی چې تقریبا یو دړۍ ځای دی او موږ یې د اخیستو اراده لرو د مسجد دپاره. نو که هر یو ورور او خور غواړي د خپل ځان دپاره سټاک او صدقه جاریه جمع کړي، د مور او پلار دپاره، د نورو اقاربو دپاره، تاسې کولی شئ چې زموږ سره د واټساپ په دې شمېرو باندې رابطه وکړئ: 0 شپږ 90 15 290 0 309 انشاءالله دا شمېرې به سکرین ته هم راځي. نو هر هغه ورور او خور که غواړي چې موږ سره په دې کار کې برخه واخلي او موږ سره شرکت وکړي، نو ستاسې به دا احسان وي زموږ سره او د خپل ځان سره به مې احسان وي د ورځ د آخرت دپاره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.